سلامونه درنو لیدونکو نن ورځ زه ډېر خوشحاله یم خوشحاله په دې یم چې افغانستان کې یو انجینر وکولی شو چې ډېر یو ښایسته موټر د لومړي ځل لپاره د افغانستان لپاره دا تاریخي ویاړ خپل کړي چې د لومړي ځل لپاره داسې یو موټر جوړوي چې د دې موټر دا کوم ماډل چې جوړ کړی ده د دې کمپنۍ ورته پوسټ کوي چې او ستایي چې افغانستان وشو کولی چې د لومړي ځل لپاره داسې یو موټر جوړ کړي چې ټول جهانیان یې ځان ته حیران کړي. دا انجینر علیرضا نومیږي، افغانی انجینر دی او د افغانستان په مسلکي او تخنیکي اداره کې دا موټر د خپلو ټولو امکانات په اخیستو سره او په دې موټر باندې ټول مصرف $50,000 راغلی او دا موټر یې جوړ کړی دی. بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې افغانستان په لومړي ځل موټر جوړوي او داسې یو موټر جوړوي چې نړیوال شهرت خپلوي. که تاسو چېرته وګورئ نور ملکونه هم په لومړي ځل لپاره موټر جوړوي، خو داسې یو موټر جوړوي چې دومره نړیوال شهرت نه ترلاسه کوي او نه دومره قیمت لري. دا موټر که تاسو وګورئ ټولې پرزې د انجینر په خپله جوړې کړي دي. دننه کوم سیستمونه چې پکې لګېدلي دا د انجینر ورته په خپله جوړ کړي دي. ټول کار یې خپله همدې په خپل ورکشاپ کې کړی دی او د افغانستان د حکومت له لورې هم په ډالۍ او تحفو باندې ونازول شو او ډاډ ورته ورکړل شو. او د انجینر بله خبره دا هم وکړه که چېرته ماته امکانات برابر شي نو زه کولی شم چې د موټر تر څنګ طیاره هم جوړه کړم، داسې یو طیاره چې د بار وړلو دپاره کومې طیارې چې دي کولی شم چې دا طیاره هم زه جوړه کړم. اوس فی الحال پې خبرې روانې دي، کیدای شي د افغانستان حکومت دا اسانتیا هم ورته برابره کړي او دا انجینر صاحب وشي کولی چې افغانستان لپاره دا ویاړ هم خپل کړي چې طیاره افغانستان لپاره جوړه کړي. نو ویډیو مې همدې دپاره درنو لیدونکو تاسو ته جوړه کړې وه چې ډېر د خوشحالۍ زیری دی موږ افغانانو دپاره چې یو افغانی انجینر کولی شي چې داسې یو په های سویه باندې سوپر موټر جوړ کړي. نو تاسو افغانانو نه هم همدا هیله ده چې تاسو په خپل فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، انسټاګرام کې هم د انجینر سپورټ کوئ، پوسټونه ورته وکړئ، تشویق یې کوئ چې دغسې د دې تر څنګ نور زموږ تکړه انجینران چې دي وشي کولی چې دغسې لاسته راوړنې زموږ ګران هېواد افغانستان لپاره ولري. نو دوستانو دغه ویډیو چې ما مشتبه شمي درته جوړه کړې وه، تر بلې ویډیو پورې